ماشومان ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کریختار ورته عادت او پاملرنه د تعلیمي ام روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان دلای او پاک الله په سپیڅلي نامه د زلا ټلویزیون قدرمن لیدونکو او د راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ خوشحاله او سوکاله به یاستئ او د ژوند ټولې چارې مو د بریالیتوب او کامیابۍ ډکې تېرېږي. د رڼا په لور ګردی میز چې هره اونۍ تاسو ته خپرېږي او په دې خپرونه کې موږ د مختلفو ناروغیو په تړاو له قدرمن ډاکټر صاحبانو سره ځانګړې مرکې کوو چې هماغه موضوع باندې خبرې کوي، تشخیص کوي او له تاسو درنو او قدرمنو لیدونکو سره یې شریکوي. زه ظاهر الله زهیر د دې خپرونې کوربه یم. خوشبختانه یو ځل بیا د یو بلې نوې موضوع سره شدید تنفسي ناروغي څه ته ویل کېږي، له کومې را پیدا کېږي، مخنیوی څنګه کولی شو، خلک چې په دې ناروغۍ اخته دي څنګه درمل نه شو کولی او کومې لارې چارې دي تر څو موږ دغه ټولو ناروغیو په امان اوسېږو. د پخدن خپرونه کې هم د کونړ ولایت د ولایتي روغتون د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب جلال نجات زموږ بلنه منلې ده او سټوډیو ته راغلی دی. ډاکټر صاحب لومړی ستړي مه شئ او خپرونې ته په خیر راغلی. السلام علیکم زیر صاحب، در څه مخه ستاسې د راډیو ټلویزیون زلا راډیو ټلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه د تله سلامونه وایم. الله دې وکړي چې په خپل کور کې روغ او جوړ وي، ژمی په خیر سره پیل کړي او د صحت جامې په تن کې. ډاکټر صاحب قدرمن ډېره زیاته مننه، خوشحاله شو چې همیشه زموږ بېلابېلو خپرونو ته راځئ کور مو ودان. ډاکټر صاحب تنفسي ناروغي څه شی ده او څنګه یې پېژندلی شو؟ اصلا زیر صاحب تنفسي ناروغي تنفسي سیستم باندې کوئی خبره وکړو نو تنفسي سیستم خپله د پزې نه نیولې تر هوایي لارو اخرنۍ حده پورې دا دربر نیسي. نو د دې سیستم د هرې برخې موفیدل کو هغه پزه ده، کو د پزې مخاطي غشا ده، کو قصبات دي، کو هوایي لارې دي او همدارنګه کوستونې دی. په هر بخش کې چې انتان واقع کیږي یا ستونزې را پیدا کیږي دا د تنفسي سیستم د ناروغیو په نامه باندې یادیږي. د دې اسباب کېدلی شي چې د هر سببه کو دغه لاره د پزې نه واله تر هوایي کڅوړو نهایي حده پورې په هر بخش کې چېرته په هر حصه کې کو چېرته مشکل رامنځته کېږي کولی شي یو تنفسي ناروغي ورکړي. ډاکټر صاحب جلال نجات زموږ لیدونکي او اورېدونکي غواړي لا ښه پوه شي د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي چې خلکو ورته پام شي؟ چون دا یو مغلق سیستم دی د وجود او نښې نښانې هم کېدلی شي چې د یو عادي ټوخي یا زکام نه واخله تر زیات تنفسي زجرته پورې چې تر اکسیجنه پورې مریض رسوي دا ټول دربر نیسي. خو عام د دې ناروغۍ شروع چې کومه یوه ده هغه د یو ساده ټوخي په شکل، د یو ریزش په شکل، د یو پزې بهېدنې په شکل باندې او د یو ستوني د درد په شکل باندې، د عضلاتو د درد په شکل باندې او عمومي کسالت په شکل باندې شروع کیږي. خو چېرته په همدغه لومړنۍ وختونو کې جلوګیري وشي او مخې ونیول شي او د دې ناروغۍ د ښه والي اسباب په لاره واچول شي، په همدغه زیږنې کې کېدلی شي ناروغي متوقفه شي او یا هم خپله روغه شي، خپله د منځه نه لاړه شي، بېرته مریض بهبود پیدا کړي. ولې که چېرته صحي مرکز ته یا ډاکټر ته مراجعه ونه شي یا ډېره جدي ونه نیول شي یا پاملرنه ورته ونه شي نو کېدلی شي چې د ناروغ در بستر ته د داخلېدو تر حده پورې دا ناروغي ورسوي چې هغې کې به یو زجرت تنفسي به زیات وي، مریض به ساه نشي اخیستلی او که ساه اخلي هغې سره به د سینې دردونه ډېر موجود وي او ساه به ډېره چټکه اخلي، حتی دونه به چټکه وي چې مریض به ترې خبرې نشي کولی، مریض به ترې اوبه نشي څښلی، مریض به ترې خوراک نشي کولی، مریض به خپل اکسیجن نشي پوره کولی. نو دا یو عادي زکام نه واله تر تنفسي انحطاطه پورې یا تنفسي زجرته پورې دا ټول شیان په بر کې نیولی شي. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو تاسې همدا شیبه د ځلا ټلویزیون څخه د رڼا په لور د ګردي میز خپرونه ګورئ او په راډیو باندې موږ اورئ. نن د خپرونې موضوع مو ده شدید تنفسي ناروغي څه ته ویل کېږي. قدرمن ډاکټر صاحب د دې ناروغۍ ستر لامل څه دی، د څه وجې نه را پیدا کېږي، صحیح د نښې نښانې هم ورته وپېژنئ، تعریف هم ورته وکړو. راځو درېیمې پوښتنې ده چې آیا د دې ناروغۍ لامل څه دی، عمده لامل ولې دا ناروغي را پیدا کېږي، له کومې را پیدا کېږي او وجه څه دی، علت یې څه دی؟ د دې ناروغۍ منځته راتګ د تنفسي سیستم انتاني ناروغۍ د دې راتګ د دې ډېر عوامل بیخي زیات دي. هغه ویروسونه دي، بکټریاګانې دي
د محیط تغییرات دي، بعضې داسې یو کیمیاوي مواد دي چې کولی شي چې هغه یو تنفسي سیستم ناروغي رامنځته کړي. خو تر ډیره حده پورې محیط تبدیلیدل، د محیط د هوا حالات بدلیدل، د هوا یخوالی، د ژمي راتګ، غریبې ټولنې، هغه د معافیت کموالی، نو سهولتونو ته نه لاسرسی، مهاجرتونه، ټول دا کولی شي چې ستا دغه چې د مریضانو دغه پروسه چې کومې وه دا تشدید کړي. خو په عام ډول باندې کله چې هوا یخیږي، هغه ویروسونو ته، هغه مقشناس میکروبونه چې دي یا هغه ویروسونه چې دي، هغې دپاره موقع د دې مساعدې کې چې تکثر زیات وکړي او تنفسي سیستم انحصار کړي. دا چې په ګرمۍ کې میکروبونه او ویروسونه خصوصا دغه نشي کولی، نو بیا یې واقعیت کمي. خو چون د هوا په یخېدلو سره په هغې کې تغییرات زیات راځي، د هغې په تکثر کې تغییرات زیات راځي. بل د خوا نه تنفسي سیستم چې کوم یو دی وچیږي، وچ، او د دې دغه وچوالی د دې سبب کیږي چې د انتان راکش کېدلو ته زیاته زمینه د هغې برابره شي او د همدې د وجې نه دغه ناروغۍ رامنځته کیږي. د کال په هر وخت کې راتللی شي، یعنې په اوړي، ژمي، پسرلي، مني، دوبي، ټولو کې د دې ناروغۍ احتمال شته دی. ولې زیات واقعات یې د هوا په یخېدلو سره ده او د هغې وجه هم دا کېدلی شي چې یعنې د هوا د ورځې په اوږدو کې څو دفعه د هوا بدلېدل، لکه موټر کې یو ډول هوا ده، بخارۍ خواته بله هوا ده، د باندې بله هوا ده، دفتر کې بله هوا وي. نو د دې هوا کې دغه تفاوت د ساعتونو په حساب باندې د دې دغه سبب کېدلی شي چې تنفسي سیستم خپله وظیفه سمه سرته ونه رسوي او د هغې وظایف مختل شي او ستونزه پکې رامنځته شي. ډاکټر صاحب سلام جان، ډیره مننه. متخصص صاحب، ولې ماشومان او زاړه خلک دغه ناروغي تنفسي ډېر پیښیږي ورسره؟ ستاسو له نظره دغه ناروغي په کوم ټولنې په کومه طبقه باندې کې ډېره ده؟ په مېرمنو کې ډېره ده، په ماشومانو کې، په لویانو کې؟ لکه موږ چې څنګه مخکې وویله اورېدونکو ته، د دې ناروغۍ شیوع چې کوم یو دا منځته راتګ د کال په هر میاشت کې، د کال په هره ورځ کې ممکنه ده. داسې هم دا ناروغۍ په هر کل کې، په هر نسل کې، په هر جنس کې کېدلی شي چې دغه رامنځته شي. په زنانو کې، په نارینهو کې، په غټانو کې، په لویانو کې، په سپینګیرو کې، مخکې نه مریضانو کې، په روغو کې، په دې ټولو قشر د نفوس چې کوم یو دی په دې کې کولی شي چې رامنځته شي. خو چون یو تعداد دلایل دي چې هغه په ماشومانو او په سپینګیرو ته اولډ ایج کې یا په زیات عمر کې هغې ته یو ځانګړنه ورکوي. هغه دا دی چې اکثره ماشومان او سپینګیري چې کوم یو دي د معافیتي سیستم د هغې چې کوم یو دی هغه ډون یا هغه ښکتی، هغه کمزوري، نو زر کولی شي چې د دې ناروغۍ تاثر لاندې راشي. او بل سپینګیري خلک، هغه خلک چې عمر خوړلي په بسترونو کې پراته وي، هغه حتمي نورې ناروغیانې لري چې مخکې نه د دې ناروغۍ معافیت، د دې انسان معافیت کم کړی دی او ناروغۍ ته ویلکم ورته ویلی دی. لکه هغه د شکر ناروغیانې لري، دا خلک مخکې نه د سینې ناروغیانې لري، مخکې نه د فشار ناروغۍ لري، مخکې نه د زړه تکلیف ناروغۍ لري، چې د دې ناروغۍ هغه حمله پې یو څه اسانېږي او کولی شي چې دغه قشر زیات معاف کړي. نور نو یا اکثره او بله خبره په ماشومانو کې بیا کو معافیتي ښه ماشومان اکثره مدرسو ته ځي، هغې مکتبونو ته ځي، هغې په کوڅه کې یو بل سره لوبې کوي او یو کلوز کانټکټ د ماشومانو په خپلو منځونو کې زیات دي. یعنې ډېر هغه صمیمیت او نږدېوالی د ماشومانو یو بل ته بیخي زیات، هغه کو په مدرسه کې، هغه کو په مکتب کې، هغه کو په کوڅه کې، او هغه کو په نورو ځایونو کې، په پارکونو کې. نو ماشومان اکثره دغه لوبې او دغه نږدېوالی سره ډېر د دې سبب کېږي چې د یو نه بل ته ناروغي ډېر په اسانه شکل باندې دغه شي ده خوره شي. او نور د نورو نه لکه اسهالات هم دغه یو ورته پالیسي لري. ماشومان دي چې د صحي کموالی په هغې کې هغې خپل لاسونه هغه شاته نه ساتي، هر څه خولې ته وړي، هر شی د خولې د ذایقې په واسطه باندې یو دفعه ټیسټ کوي. نو کولی شي چې دغه سببونه او میکروبونه چې دي په ماشومانو کې ډېر ښه شیوع وکړي او ډېره ښه
پکې خپاره شي. خو په لویانو کې بیا غټه په اولډ ایج کې یا په ډیر عمر کې یا د 80 کلنۍ نه بره عمر کې اکثره بیا د معافیت کموالی د دې سبب کیږي او یا د نورو ناروغیو د مخکې نه په شخص کې د موجودیدلو د وجې نه د دې سبب کیږي چې تنفسي ناروغي په دیو کې زر سرایت وکړي. متخصص صاحب تاسو یادونه وکړه د معافیت څومره مهم دی په ټولو برخو کې، خو لومړی د ماشومانو برخه باندې غواړو خبرې وکړو ځکه تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه چې د ټولو ناروغیو په مقابل کې د ماشومانو هم د لویانو معافیت ډیر مهم دی. راځي د معافیت زموږ اوریدونکو او لیدونکو وپېژني او د معافیت د ماشومانو لپاره څومره مهم دی د بېلابېلو ناروغیو مقابل کې. اما دا د ډېره ښه پوښتنه وکړله ظهیر صاحب. دغه معافیت د الهي هغه ورکړه ده چې په غیر شعوري ډول زموږ وجود د ډېرو میکروبونو په مقابل کې مقابله کوي، هغې د من نه وړي او موږ پې خبر نه یي. یعنې په دا هر ساعت په دا هر دقیقه باندې په دا هر ورځ زموږ وجود ته په میلیونهاو میکروبونه ننوځي، ولې په غیر شعوري ډول باندې چې موږ پې بیخي خبر هم نه یي. دغه د وجود معافیت هغه داخلي د وجود کومه قوه چې کومه دا دفاعي قوه چې کومه یوه ده چې موږ محسوسولی نه شو او نه پې موږ خبري، هغه د میکروبونو په مقابل کې زموږ جګړه کوي، هغې د منځه وړي او نه پرېږدي چې زموږ وجود ته کې هغه میکروبونه ننوځي، خو د منځه نه وړي. مخکې دې چې ناروغي تولید کړي د منځه نه وړي. او که بعضې وخت کې معافیت کمزوری یا معافیت ښه زورور دی خو د ویروس یا د میکروب دغه حمله دونه شدیده ده چې د وجود مقاومت یې مخه نشي نیولی. لکه یعنې یو حمله د ډیرو فوځیانو په واسطه باندې کو په یو پوسته باندې یا په یو اډه باندې یا په یو مرکز باندې کو چې د هجوم د دشمن زیات شي نو کولی شي چې هغه په پوسته کې ناست خلک ورسونه قوي شي د منځه نه وړلی شي. یعنې بعضې وخت کې د انسان معافیت کمزوری ناروغي تولیدوي، بعضې وخت کې په بشپړ معافیت کې هم ناروغي رامنځته کیږي ځکه په هغه وخت کې د میکروبونو دغه هجوم دونه زیاتي چې د وجود مقاومت نشي کولی چې د هغې مخه ونیسي او بالاخره ترې ناروغي تولیدوي. متخصص صاحب هم د معافیت کې غږیږو د بدن د طبیعي دفاع لپاره بیا دغسې ناروغان چې په دغه ناروغۍ اخته شي د دې لپاره مایعات څومره مهم؟ تاسې کوم مایعات دلته یادونه کوئ چې دغه تنفسي ناروغۍ باندې اخته یا په همدغه سینه بغل باندې اخته دوی لپاره مایعات څومره مهم دي؟ یوازې مایعاتو د معافیت د ښه کېدلو لپاره باید یوازې د مایعاتو خبره ونه کړو او نه هغه بسنه کوي. د هغې دپاره نورې ډېرې لارې چارې دي. یو طبیعي معافیت دی چې هغه موږ کولی شو چې په خوراک باندې هغه تکمیل کو، د خولې د لارې مختلف سبزیجات خوړل، د میوو خوړل، د تازه جوسو خوړل، حتی د غوښې خوړل. یعنې خوراک کو هغه ناروغ یې کو روغ نو د معافیت کې دغه رول او هغه موږ باید دغه شی وخورو. موږ باید دا فکر ونه کړو چې یاره موږ څه شی خورو، موږ څونه خوراک کوو. دا فکر باید موږ چې موږ څه شی خورو، هغه موږ چې کومه غذا خورو چې د هغه د غذایي رژیم د نظره نه قابل د اهمیت ده او که نه ده. یو دغه ډول معافیت دی چې موږ په روزمره ژوند کې د خپل حفظ صحي د وجې نه ښه کوو یا د خوراک د وجې نه ښه کوو. او یو کسبي معافیت بیا دې ته وایي چې یاره موږ د واکسینونو په شکل باندې لکه د مختلفو ناروغیو په مقابل کې لکه د تور زیړي په مقابل کې موږ واکسین اخلو. دې د بانه چې مخکې نه زموږ په وجود کې یو معافیت موجود دی او دغه واکسین هم داسې یو شکل دی چې ما هغه ناروغي فقط ستا وجود مخکې نه پیژني. موږ یو خپرونه کې مخکې مې یادونه کړې وه چې واکسین خپله د هغه ناروغي ده چې موږ یې وجود ته ننباسو خو د هغې نه هم د هغه د مریضي کومه برخه چې ده هغه هم لرې کړې ده. لکه فرضاً لړم زه په لاس کې رالم خو لکۍ مې تې غوڅه کړې ده، ما هغه لړم دی خو هغه د چیچلو کوم استعداد چې هغه کې دی هغه هم ته لاس نه اخیستی دی. نو موږ چې کله واکسین کوو خپله ما هغه د ناروغۍ میکروب خپل وجود ته ننباسو تر څو مخکې نه زموږ وجود وپېژني چېرې داسې یو میکروب هم موجود دی. که په آینده کې چې ته روغ میکروب ورته راننوځي چې زموږ وجود مخکې تر مخکې نه پېژندلی او د هغې په مقابل کې تصمیم نیولی زموږ هغې ته تدابیر یې نیولی د هغې د دفع دپاره. نو معافیت خو یو دا دی چې موږ په د خوراک د لارې واخلو، ښه تغذیه کو ماشوم کو مریض کو سپین ږیری کو عام موږ او تاسې ټول کولی شو چې یعنې ښه تغذیه وکړو تر څو زموږ معافیت ښیي. او یا دا دی چې د واکسینونو په شکل باندې واخلو.
او مایات چې کوم یو دي نو مایات هغه مریضان یا هغه خلک چې معافیت کمزوري دي یا عام خلک کولی شي چې د خولې د لارې نه مایات واخلي کوچې ته اغستلی شي د هغې شعوري حالت ښیي کانګې ونه لري یا نور داسې شعوري ښیي نو کولی شي چې د خولې د لارې مایات هغه د شوروا هغه د جوسو هغه د شیدو هغه د اوبو په شکل باندې واخلي او که چېرته خدای نخواسته مریض تنفسي دونه غټ زجرت ولري چې هغه په بستر کې یا شعوري حالت ښه نه وي چې د خولې د لارې مایات واخلي او یا بله کومه ستونزه چې یا کانګې ولري چې د هغې د وجې نه دا مایات نشي اخیستلی نو موږ کولی شو چې د سیروم په شکل باندې وریدي مایات هغې ته توصیه کړو چې هغه څونه ضرورت دي او موږ نسبت د هغې دپاره خپل دغه لرو ده چې یاره یو خو هغه مایات دي چې مریض ضایع کړي دي چې هغه پوره کوو یو دا دی چې لا ضایع کړي نه دي خو څلېري ساعته چې دا وجود کوم هغه میتابولیزم ته ضرورت لري او دغه وجود هر کار په اوبو په مایاتو کوي نو هغه اندازه هم معلومه ده چې مانټیننس مایع موږ ته ویو یا سپورټیو مایات چې موږ ورته ویو د هغې خپله اندازه ده چې په کوم اندازه باید مریض ته موږ مایات ورکو خو که چېرته په دې شرط باندې که چېرته مریض د خولې د لارې مایات نشي اخیستلی مجبور یې چې موږ هغې ته د ورید د لارې نه د سیروم په شکل باندې مایات ورکو قدرمن متخصص صاحب ډېره یو خبره پکه چې د مایاتو ارزښت مې د یاده ووته هغه دا دی چې د وجود کې ټول میتابولیکي پروسې کوم استقلابي او کیمیاوي تعاملات چې کوم یو دي هغه د مایاتو په شتون کې دا کار کیږي که چېرته مایات نه وي نو دغه پروسه بیا مختل کیږي وجود نشي کولی چې خپل بلانس د الکترولایټونو د پی ایچ یا د دې نورو خبرو خپل وجود بلانس وساتي نو وجود خپل ټول تعاملات چې کوم کوي میتابولیزم کیمیاوي تعاملات چې کوم سرته رسوي هغه د مایاتو په شتون کې د مایاتو په واسطه باندې دغه سرته رسوي متخصص سجلال نجات سیګریټ موژونکي یو کړنه ده چې د بېلابېل رپورټونه داسې راځي چې ډېری خلک چې کله وژل کېږي مړل کېږي یا د منځه ځي هغه د سیګریټو له وجې نه متخصص صاحب سیګریټ څومره مضر دي او په سږو او تنفسي ناروغۍ کې د دوی اغېزه څومره ډېره ده چې څومره خطرناک دي په دې اړه هم که زموږ لیدونکو او اورېدونکو ته معلومات ورکړئ او دا یو خبره ده د تنفسي لارو د ناروغیانو بعضې پریسیپیټیټینګ فکټورونه دي یا مساعد کوونکي فکټورونه دي چې هغې کې سموکینګ یا ټول بد عادات به د بد عاداتو لاندې به موږ دغه کو دا کټګوري کو یو تعداد صحي بد عادات دي یو تعداد ټولنیز بد عادات دي چې د هغې د وجې نه هم کېدلی شي تنفسي ناروغۍ زموږ تشدید شي یا منځته راشي چې د هغې د جملې نه یو شی چې تاسې ورته اشاره وکړه سموکینګ دی د سیګریټ څکول د چلم څکول د نپیل څکېدل د قیلون وغیره د دې سکل دا هغه بد عادات دي چې کولی شي زموږ تنفسي سیستم سپریس کړي او انتاناتو ته پکې لا ډېره زمینه مساعده کړي یا دا هم کولی شي چې په ښکته تنفسي لارو کې هغه پوکڼۍ هغه ځایونه چې هغې کې د اکسیجن تبادله کیږي د هغې اخیزې چې کوم یو دی د منځه نه ویسي او په عموم کې سږی د تخریب خواته بوځي نسبت نورو خلکو ته هغه خلک چې سموکینګ کوي هغه خلک چې تنباکو استعمالوي د هغې تنفسي ناروغیانو چانس هم زیات دی که پې اخته شي سیر هم زیات دی ځکه زه تاسو ته یو مثال ویم هغه څوک چې سینه بغل تیر کړي کلک سینه بغل تیر کړي په عامه امیانه ژبه باندې او د هغې سږي یو اندازه تخریب شي دغه تخریبات چې کله چې مریض ښه شي په شپږو هفتو کې یعنې په شپږ هفتو کې یوه نیمه میاشت کې که ته چې د مریض ته اکسرې وکړې بېرته هغه ځایونه به ټول پاک شوي او د منځه نه به تلي خو دا په هغه نفر کې چې سموکینګ نه کوي یعنی یو نارمل سړی دی سموکینګ نه کوي هیڅ قسم تنباکو نه استعمالوي سیګریټ نه استعمالوي شدید سینه بغل یې تیر کړ نو داسې یو چې په یوه نیمه میاشت کې به د هغې کوم هغه تغیرات چې په سږي کې راغلي دي او سینه بغل د هغې په سږو کې کوم تغیرات راوستي دي هغه به په شپږو میاشتو کې یا یوه نیمه میاشت کې هغه د منځه نه لاړ شي ولې د دې په خلاف باندې که چېرته هغه څوک چې سموکران دي هغه څوک چې سیګریټ څکوونکي یا تنباکو څکوونکي وي حتی داسې یو به چې د 12 هفتو پورې یا د 3 میاشتو پورې کولی شي چې په هغې کې دغه تغیرات پاتې شي د اکسرې د نظره نه یعنې سینه بغل یې نن تېر کړو خو 3 میاشتو پورې پکې هغه تقریبات د اکسرې د نظره نه پکې
معلومیږي. نو سیګریټ سموکینګ چې کوم یو دی دا د کارډیوواسکولر سیستم لپاره یعنی د قلبي ویایي سیستم لپاره چې هغه کې اتریسکلروزز او رګونه سختوي او دغه شیونه رامنځته کوي، رګونه تنګوي او بالاخره قلبي ناروغۍ ته زمینه مساعدوي. دغه شان تنفسي سیستم هم په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې په اني او مزمن شکل باندې دا د فشار لاندې راوستلی شي، دا د خپل تاثیراتو لاندې راوستلی شي او په آینده کې خپل مریض خرابول. یو خبره چې بله درته کوم اکثره هغه څوک زموږ خبره په هر تنفسي انتاناتو باندې ده، خو هغه څوک چې مزمن تنفسي انتانات یا ناروغیانې ولري لکه موږ اسماګانې وي او یا COPD وي، خصوصا چې دا یو ډېر سیزن دی مزمنې بندېدونکې د هوایي لارو بندېدونکې ناروغي ده. نو د هغې واقعیت په دې ژمي کې هم دغه ده زیاتې. موږ چې کله تاریخچه اخلو نو په تاریخچه کې یعنی د یو مریض نه حتی د یو بابا نه د یو مشر سړي نه دا پوښتنه کوي چې په ځوانۍ کې یا اوس خو فی الحال سموکینګ نه کوي، تر زیاتو حده پورې د هغې جواب ووایي چې او په ځوانۍ کې مې چلم څکلی دی یا فی الحال سکما، یا په ځوانۍ کې مې سګریټ څکلی دی یا اوس هم سکما. یعنی سګریټ سکول چې کوم یو دی یو په اني ډول مریض اخته کوي او بل کولی شي چې کلونه یعنی په مزمن ډول باندې یعنی په لیټ ډول باندې کولی شي چې یو مریض ته یو انسان ته صدمه پیښه کړي او د هغې کې ناروغي رامنځته کړي. متخصص صاحب نجات ډېره زیاته قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو تاسو د ځلا ټلویزیون او ځلا راډیو څخه د رڼا په لور ګرځئ میز ګورئ چې د باز د خپرونې میلمه مو د کونړ د ولایتي روغتون داخله ناروغیو متخصص صاحب دی. نن د خپرونې په موضوع مو د شدید تنفسي ناروغیو پیژندنه باندې بحث کوو. قدرمن متخصص صاحب د واکسین د دې ناروغۍ لپاره څومره مهم دی، په خاص ډول تنفسي ناروغۍ لپاره یا سږو لپاره د واکسین څومره اړین دي او کوم واکسینونه کولی شو موږ د دې ناروغانو ته وکړو؟ بیا هم موږ کولی شو چې د معافیت نه یادونه وکړو او د واکسینونو هدف زموږ همدا دی چې یو معافیتي سیستم پیاوړی کول او یو معافیتي سیستم په کار باندې اچول، په هغې باندې د مختلفو شیانو پیژندل، هغه شیان چې انسان ته ضروريږي، هغه انسان چې د هغه انتانات چې د انسان یو سیستم کې ډیر پرمختګ کولی شي چې هغه مخکې نه په خپل وجود باندې موږ وپېژنو. د نمونیا دپاره، د سینه بغلونو دپاره، د پرټوزیس دپاره، د انفلوئنزا دپاره، د بعضې ډېرو تنفسي ناروغیو دپاره موږ کولی شو چې یعنې یو واکسین وکړو او د واکسین د لارې نه خپل معافیتي سیستم چې کوم یو دی هغه پیاوړی کړو. که څه هم ټولو خلکو ته به اړین نه وي او نه، خو هغه خلک چې په ښکاره ډول باندې د دې ناروغیو د ښکار کېدلو ته خطر زیات وي، لکه موږ مخکې یادونه وکړه اولډ ایج خلک دي، هغه زاړه خلک دي، یا هغه خلک چې نورې ناروغیانې ولري، متبمه ناروغیانې ولري، یا په کټ کې پراته مریضان یا ماشومان یا داسې یو ناروغي ولري چې یعنې په ځوان عمر کې خو معافیت یې کم وي، لکه یو سړی یو څوک د ځوان دی خو د پښتورګو یو ناروغي لري، معافیت یې کم دی، یا شوګر لري، یا د زړه یو تکلیف لري. نو دا هغه ټول انتانات دي، هغه ټول فکټورونه دي چې کولی شو د بعضې یو د شپږو انتاناتو په مقابل کې، د شپږو مرضونو په مقابل کې موږ واکسین وکړو او معافیت قوي کړو. یعنې د دې نه ټولو نه هدف زموږ بیته د معافیت قوي کېدل دی چې معافیت په څه ډول باندې قوي کړو. ډاکټر صاحب قدرمن ډېره زیاته مننه. د دې ناروغۍ درملنه څه ده په ټوله کې چې غواړو د تنفسي ناروغیو څخه په امان شولو، دغه موسم هوا بدلیږي، سینه بغل، داسې نور ناروغۍ، د دې ناروغیو د مخنیوي لاره چاره څه ده او درملنه یې څه ده؟ هغه هر تنفسي ناروغیانې خو موږ په شروع کې ویلې چې دا اعراض د دې ډېر پراخه دي، همداسې تداوي هم د دې پراخه ده. نسبت اعراضو ته د دې تداوي کېږي. یعنې که چېرته یو مریض له نزله او زکام د یو پوزې را بهېدلي او ځان دردي کولی شي چې یو ساده مایات واخلي، ګرم ځان ګرم وساتي او ساده پرشتامول واخلي او هغې سره ښه شي. تر ډېره حده پورې سیلف لیمیټډ هم دي، یعنې خپله ښه کېدونکي. که ته لږ شان دي ځان ګرم وساتي او مایات والي خپلې تر ډېر حده پورې خپله ښه کېږي. ولې که چېرته انتان د زیات وخت دپاره په لوړ تنفسي سیستم کې پاتې شه، لکه ستوني وغیره شاوخوا کې هم کولی شي تخریبات رامنځته کړي
او یا انتان د لوړ تنفسي سیستم څخه ښکته تنفسي سیستم ته نو بیا هم کولی شي چې هلته نور تخریبات رامنځ کړي او مرض د یو څو ورځو دپاره پاتې شي. که چېرته مریض د لوحه د اعراضو بدله شي یعنی د زکام او د ځاندر نه مریض لاړ شي یو شدید تبې ته یا ټوخي بلغم لرونکي ټوخي ته یا شدید زجرت لرونکي ټوخي ته مریض لاړ شي یا تنفسي زجرت ته مریض لاړ شي نو کولی شي چې بیا موږ هغه په کور کې د انټيبیوټیکو په واسطه باندې یا د میکروب ضد درملو په واسطه باندې تداوي کوو او ورسره د درد دواګانې ورسره د هغې د معافیت دپاره سپورټ ټریټمنټ یا تقویوي تداوي د هغې په غذا کې چینجز راوستل دا په کار باندې واچوو او که چېرته په دې سره مریض نښه کېږي نو بیا یې مریض موږ دویمه کټګورۍ ته اچوو چې هغه په عمومي واټ کې موږ مریض بستروو او کولی شو چې هغې ته یو څه اورل او ایوي دواګانې یا د رګ د لارې دواګانې پېچکاریو په شکل باندې ورکو ولې که د هغې نه هم مریض مخ په وړاندې باندې ځي او یا یې انتان ډېر مقاومي یا یې انتان زیات وخت دپاره پاتې شي او زموږ د مریض وضع خرابه کړي کولی شو چې په آی سی یو کې یعنې جدي مراقبت کوټه کې موږ مریض بستر کو او په لوړ دواګانې او آخر خط دواګانې سره د ټولو اهتماماتو اکسیجن سره د سپورټ ټریټمنټ سره د مایاتو سره د انالجیزیکو سره د اکسیجن دغه ټولې د مریض په خدمت کې کو او د مریض د صحت دپاره امکانات په کار واچوو. قدرمن متخصص صاحب د ماسک کارول څومره مهم دی په دغه ناروغۍ کې دغه ناروغان لپاره چې په دې ناروغۍ اخته دي او یو جز بل هم د دې پوښتنې دی چې د هوا بدلون څنګه د دې ناروغۍ د خطر کمولی شي د موسم بدلون یعنی ویل کېږي چې مشخصو موسمونو کې دا ناروغۍ ډېرې لکه ژمی شو دغه ناروغۍ ډېرې نو زما پوښتنه دا وه چې د ماسک کارول او همدارنګه د موسم بدلون آیا په دې ناروغۍ کې د کمښت لامل کېږي چې د دې ناروغۍ خطر کم شي کم موسم کې ډېرې کم کې کم وي. موږ مخکې یادونه ترې وکړه چې دا ناروغي د کال په هر فصل کې راتلی شي او هر قشر د انسانانو موفقولی شي ولې د موسم د نظره نه یخې هوا کې یا د ژمي په موسم کې د دې ناروغیانو سرایت لږ شانتي زیات دي او بیا زموږ او ستاسې په دې غریبه ټولنه کې هغه ټولنې چې غریبې دي هغه څوک چې د سهولتونو د ژوند نه لري هغه څوک چې په خیمو کې ژوند کوي هغه څوک چې په مهاجرتونو کې ژوند کوي هغه څوک چې کارونه کوي شاقه کارونه په یخنۍ کې کوي نو دا ټول هغه خلک دي چې مساعد دي دې ته چې تر څو د نورو خلکو په نسبت باندې زیات په دې ناروغۍ باندې اخته شي او زیات دې تمه کېږي چېرې دغه ناروغان یا دغه خلک دي په ناروغیو باندې په تنفسي ناروغیو باندې اخته شي. د لارو چارو د مخنیوي کې یو هم ستاسې د خبرې مطابق ماسک هم شامل دی چې هغه تر زیاته حده پورې په بازارونو کې په لارو کوڅو کې د هغه ګرد دوړې خاورې او د لوګي خصوصا په دې موسم کې یا د کابل زموږ مرکز اوس تاسې هغه هوا فیسبوک کې خو به تاسې نه چې یعنې هوا د کابل ډېره ککړه ده تر زیات اندازې پورې ماسک هم ګټه لري ولې نه لري او بیا دا یو ساده ماسکونه دي او هغه ماسکونه دي چې موږ صحي فرسونل یې د بعضې ناروغۍ په مقابل کې چې لکه ټي بي هغه د ټي بي ډاکټر ماسک او ساده د ښار کې د ګرځېدونکي د عوامو د ماسک ډېر فرق نو یو ماسک موږ دې دپاره استعمالوو چې هغه محیط کې کوم ګرد دوړه خاوره ده هغې د نه پیزان دغه کو ده بچ کو چې هغه هم ګټه لري ولې ډېره ګټه او یو هدف یو سټنډرډ چې په طبابت کې موجود دی هغه دا ده چې د بعضې ناروغانو معالج ډاکټران چې کوم یو دي هغه به ډېر پیشرفته او قیمتي ماسکونه واچوي او د یو په ځای دوه مانې واچوي هم مهال دوه ډبل ماسکونه واچوي او یا د دې ډېر خاص ماسکونه دي چې هغه یو قیمتي ماسکونه دي او هغه د دې ناروغیانو لکه د ټي بي ډاکټر هغه چې مریض معاینه کوي معلومداره د ټي بي په ساحه کې کار کوي د هغې ماسکونه به ډېر پیشرفته دي او هغه خطر ډېر کموي د زیات حده پورې د ناروغیانو د دې نه د ډاکټر یا د صحي پرسونل د اخته کېدو مخنیوی کوي. ډاکټر صاحب تنفسي ناروغیو د تنفسي ناروغیو د عام پوهاوي په برخه کې څومره ګټور ده چې په دغه برخه کې عام پوهاوي تر څو لرو پرتو سیمو کې یا خلک چې خبر نه دي چې دغه یو خطرناکه ناروغي ده تر څو مخنیوی وشي تاسې په نظر ډاکټر صاحب د یو متخصص په توګه په دغه برخه کې عام پوهاوي څومره اړین دی؟
نو یو مجبوریتونه دي یو ټولنیز بد عادت دي د دې د مخنیوي لپاره یو خو هغه مجبوریتونه دي چې یو هر سړی د خپل اولادونو د نفقې پیدا کېدلو لپاره مجبور دی چې بازار ته لاړ شي پټي ته لاړ شي غره ته لاړ شي او تر څو خپل اولادونو ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي نو هغه ستونزې چې په محیط کې رامنځته کېږي تر زیات اندازې پورې دی باید خپل هغه تنفسي سیستم یا پزه خوله د یو څادر په واسطه باندې د یو دسمال په واسطه باندې پټه وساتي او کوشش وکړي چې یعنې په ډېر سحر وختي او ډېر د ماښام ناوخته کارونه ونه کړي د ورځې په ګرمه هوا کې دی خپل روزمره کارونه دغه ته ورسوي د اثر ته ورسوي نو دای هغه مجبوریتي اړخ دی یو اړخ بد عادتونه دي لکه هغه عادتونه دا چې د ماسک نه کارول یا ډیر د یو چا سره ډیر بیزې نږدېوالی لکه مچۍ اخیستل د یو چا نه خصوصا په زنانو طبقه کې دا دغه زیاته ده چې خپلو کې سره دغه نو او نارینه هم دغه شانتي یعنې ډیر بیزې سره تماس غیر ضروري تماسونه د پرنجي په وخت کې خپل پوزې ته دسمال نه نیول لاس نه نیول یا حداقل خپل مخ نه اړول خپل بلغم او نور افرازات چې کوم یو دی هغه په عمومي لارو کې په خپل کور کې په داسې یو ځایونو کې اچول چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه وي نو دا هغه بد عادت دی چې ټول د نه مراعات په صورت کې کولی شي چې ناروغي شیو ته ډېره لار هواره کړي او د ناروغي شیو څو چنده زمونږ زیاته کړي ولې د یو څه نزاکتونو او د یو څه ټولنیز اهدافو په مراعاتولو سره کولی شي د ناروغۍ شیو یو څه موږ کمه کړو هغه څه چې زموږ په لاس کې ده لکه د یو ماسک اچول بېځایه تماسونه ډېره زیاته مننه کور موادان چې زلاره ټلویزیون ته راغلی زموږ بېلابېل خپرونو کې زموږ مېلمانه وایي ډېره مننه کور موادان د تاسو نه هم مننه چې موږ ته وخت راکړه او موږ د دې جوګه شولو چې خپل وطنوالو ته یو د دې ژمي په راتګ باندې موږ دمداسې یو فرصت دغه و ده چې دوی وکولی شي په کوم تدابیرو باندې خپل د ناروغیو د شیو نه مخنیوی وکړي د لیدونکو دپاره هم موږ یو ښه ژمی غواړو الله دې دا فقر او غربت د دې ملک نه لرې کړي او الله دې زموږ ټول هیوادوال په خپل کور کې د خپل اولادونو سره خوشحاله او روغ ولري ډېره مننه ټولو لیدونکو او اورېدونکو د ځلا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا وه زموږ د دې ونې د رڼا په لور ګرځی میز تر بیا او بلې خپرونې په پاک او مهربانه خدای سپارو سرلوړي اوسئ ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کرېښتان ورته عادت او پاملرنه د تعلیم هم روغتیا یې د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم